عدنان بھائی اول خو موږ د خپل ټیم طرف نه تاسو ته مبارکباد درکوي. الرحیم. السلام علیکم ناظرین. موږ د بنو میډیا طرف نه تاسو سره مخاطب یو. لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې په 13 فروری باندې بلدیاتي انتخابات شفاف طریقې سره تیر شول چې په آشه د جمعیت علماء اسلام طرف نه کیم کانډیډیټ کیم امیدوار چې ویلوړو مامور خان ایک الله پاک کامیابی حاصله کړله او هغه الله پاک کامیاب کو. نو د حواله سره د کیم شخصیت چې تاسو مشترک په سکرین په ذریعہ وینئ دا ملک عدنان خان دا بلدیاتي انتخابات حواله سره د سره یو دوه شارټ کټ خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدنان بھائی اول خو موږ د خپل ټیم طرف نه ته مبارکباد درکوي. هغه نه بعد شارټ کټ د امیر جاویدین کې په دا خبره باندې پیکا چې لکه ډېر خلک دا خبره کوي چې تحریک انصاف حکومت ته په پاکستان باندې او مقابله ګټل ځنه مشکل دي خو د دې باوجود تاسو ته الله پاک کامیابی حاصله کړله الله پاک تاسو ته کامیابی درکړله دا جی مین وجوهات سوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو زه د میډیا شکریہ ادا کوم او ورسره د خپل قومي شکریہ ادا کوم چې موږ جانی خیل کوم باکا خیل کوم ممان خیل کوم دا د باکا خیل تحصیل اول میر عزت مشته الله پاک روکو ځکه چې دا تحصیل باکا خیل اول نوټیفای شوی دی دا اول میر یو نو ان شاء الله ابتدا موږ ورته وکړله او ان شاء الله انتها به هم صحیح وي که خیر د رب و. تو څه ډېر ښکلی سوال وکړم. خبره دا ده چې حکومت عوامي حکومت یو ځان ته یو وي سلیکټډ یو وي الیکټډ دا مې بار دا وی په دا انګریزي ټکی دي سلیکټډ او الیکټډ دا حکومت چې کوم دغه لکه الیکټډ نه و دا عوام نه و جوړ کړی دا چا جوړ کړی و د چا جوړ کړی حکومت پته بس ولګېده چې کله هغه د چا لوز نه چک شو په هغه چا باندې خو پیژې دی که نه دا څه خو نه څوک نه به پیژي چې لوز یې چا نه چک شوی دی نه هغه عوام قوت راووته نو دغه د عوام جواب دی د هغې رد عمل دی او هغې دغه پیغام دی په دغه میر الیکشن کې دا سکیم په پیله فیز کې وشو په ټوله صوبه کې وشو د عوام د زړه اوز راووته چې کوم دغه خلک په میر مسلط شوي وي هغې د عوام په جیب باندې د هغې په ناس باندې په دغې باندې ډاکې واچولې او هغې دغه لکه ستي هغه چې چار وستلي وي هغه تغیر شول چېرې دا ته شاید موږ خو یې تباه او برباد وچولي ځکه چې په هر دګي کې دغه د عوام غصادو عوام روتل و چې هغه کوم کسون وي چې چا دا سلیکټ کړي وي دا سلیکټډ نه چې کله لوس چک شو نو انشاءالله د شکست مقدر دی دا په دغه باندې تمام نه دو دا یو سلاب دی روان دی او انشاءالله تعالی باز کا خیر درب وو دا بنیاد دی د بنیاد موږ ته جوړ کو خو د انشاءالله د بنیاد نه پسو بوسل وس کا خیر درب لشکي غاپوته دی کا خیر درب انشاءالله روان وخت د جمعیت علماء اسلام بلبالا وي و انشاءالله تعالی دغه سه ناکام وي. مننه جی. عدنان بھائی لکه مختصره پته مې وبله کوله چې کله چې په یوې علاقې شي یو امیدوار بار شي یو امیدوار ته الله پاک کامیابي حاصله کړي نو په هغه وجه باندې چې د سپورټر ویز هغه هوایي فایرینګ کوي چې یو خاموش قتل لا ټیک شو جی که نه نو عدنان بھائی کوم خلک چې هوایي فایرینګ کوي هغه خلک ته مختصر پیغام وکړه. هوایي فایرینګ میشتو سه هغه چار نه کوي چې کومه چار باندې میشته بل سړی بدل دشي چې ته بل سړی غندې وي نه تو ربا دیری چې دغه سړی الګ کور وکړو نو چې ته هغه کور وکې خو تو په یخ کې فرق نشه پوته زه خپل سپورټر ته ویس مې بیان ورته وکړ یا د کې په باکا خیل منډي باندې چې مهرباني وکستای کده مو سره بد کستای به اوسه راځي نه کستای به اوسه خوښه منځ دا خو جمهوریت ته جمهوریت کې ووټ تای سو کې غاډي سو کې وای کوي هغه هم وړ نه دي هغه څنګه د مو د سر ولون دي زه لکه چې خلاف نه جمهوریت ته ووټ ته ووټ چاته ملاو شو نو هغه ته مبارکي ورکوي نو هوایي فایرینګ خو زه د هوایي فایرینګ د خوښۍ دغه ډېر سخت خلاف یې خوښي دغه دوه چې لوړ شه په جماعت کې دوه رکعته شکرانه نفل ادا کا چې مخکې مزال کې هغه د پوره د حاجات نفل ادا کا نو موږ خو مسلمان یې مشته هو الله رب العزت د مسلمان په قرآن کې پیدا کړي دا خو خوښي نه دو دا خو د خاموش قاتلون دي نو نه دو پچار دا بار دغه پیغام راته هر یو ته که مخالفین دي او که خپل دي چې کسه غلط حرکت ما کوي په دا باندې سړی الګ کړل شي نو امو خو سی باس شو لکه چې پارین نظر ته لګیا بار د هدایت لکه چې هوایي فایرینګ څوک ونه کوي کوم سره بد کوي به اوسه هوایي فایرینګ کوي نو زه بیا هم دغه اپیل کو د غون باندې عوام ته د اپیل کو غون وطن ته د اپیل کو چې څوک دا غوروي چې په کوم ځای کې هم خوشي وي د خوشي د پوره به جماعت ته لوټه تدوار کړه شکرانه نفل ادا کوي په دا باندې والا درنه روزي شي په دا باندې ته د اخرت ګټه ورشي او دغه د داس خو د جانیو مالی غون ته ونی نه دی پکې نو دغه نه اجتناب وکړي په هر خوشي کې
ډېره مهرباني ډېره شکریہ ناظرین دا خو سابقه ایم پی ای ملک عدنان خان چې تاسو د شارټ کټ پیغام اوریده نو میش تاسو قدرمنه خوشی مناو کوي او داسې خوشی نه مناو کوي چې په خپل باندې خوشی مناو کوي او میش د خوشی په وجه باندې د بل په علاقہ شه د بل په کلی شه په جنوزا باندې ټیم فکس کړي یعنی بل په کیر شي ویر جوړېږي داسې خوشی ته نه ضرورت شته او نو داسې خوشی میش مناو کوي د سره د خپل ریکارډینګ وایند اپ کوم زنه متولا سره د بنو میډیا ټیم غوڼه د تاسو نه اجازه په لوی الله مس پر هر چیرې چې وستا علامه خاد و آباد لره میجا په خپل دواګونه شي یود لري الله نگهبان پاکستان زنده باد ویختو په مرزونو کې مبتلا خلکو د پاره یو اهمه خوشخبری چې د چا ویخته غورځي ماتیږي لویږي نه دوه سرونه وي سر کې خشکی یا خارخ وي نو د ویختو بیماریانو نه چھٹکارا حاصلولو د پاره سالک تیل او شیمپو استعمال کړئ مینوالو دا ډیر بهترین تیل دی او شیمپو دی په ویختو کې هر قسمه بیماریان ختموي ویختو ته یو نوې ښکلا یو نوې رڼا یو نوې ځواني یو نوې طاقت ورکوي ضرور یې استعمال کړئ او دینا فائدې حاصل کړئ